دوستانو یو نوی خبر دی چې د داود شاه نخپه په هسپتال کې ډاکټرانو کټ کړې ده ځکه چې له دغې خپې څخه دته نوره هم بیماري لګېدې شوه نو ځکه یې ترې خپه پرېکړه د دغه ټول تفصیل او معلومات در سره شریکوم. موږ سره په ویډیو کې تر اخره پورې پاتې شئ چې له دغه ټول معلوماتو نه خبر شئ او کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خواږه ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د علي شاه 007 پلار داود شاه باندې څو ورځې مخکې چا قاتلانه حمله کړې وه چې د هغې په وجه هغه ډېر سخت زخمي شوی و چې په خپو لګېدلی و او بیا یې د پیښور غټ هسپتال علاج ته منتقل کړی و او تر اوسه پورې په هسپتال کې داخل و او له دغه ویشتلو له امله له د خپه ډیره زیاته خرابه شوې وه او ډاکټرانو ویلي چې د ده خپه کینسر شوې ده چې که دغه خپه کټ نشي نو ممکنه ده چې د له نوره نقصان هم ورسي. نو اوس یې ترې خپه کټ کړې ده او په دې باره کې د علي شاه مور سونیا شاه ډیره خپه ده او اوس په چغو جاړي او له خپلو مینوالو نه یې د مرستې غوښتنه کړې ده چې زموږ سره دې مرسته وکړي شي ځکه چې زموږ دغه یوه سره وه او هغه هم معذوره شو. نو دوستانو، الله پاک چې کوم بنده په خپل ګریب کې راولي نو هغه دغسې وي ځکه چې داود شاه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنتو پورې خندا کړې وه. اول یې غټه ګیره پرېښوده او بیا یې څه موده بعد څه خبره بهانه کړه او کټ یې نو دا چې د الله تعالی له طرفه یو عذاب دی چې اول یې چا وویشتو او اوس ترې خپه کټ کړې شوه. نو دوستانو، هرګز داسې کارونه نه دي کول پکار او د نبی سنتو پورې خندا کول نه دي پکار ځکه چې الله تعالی وغواړي نو هر انسان داسې کولی شي څنګه چې داود شاه اوس معذوره او په کور کې په کټ پرېوتو. نو الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي او داسې خلکو ته دې الله تعالی د هدایت توفیق ورکړي. دوستانو، زمونږ ویډیو تر دې ځایه پورې وه چې در سره مو شریکه کړه. مننه کوم چې ویډیو م را سره تر اخره پورې وکتله. ښاد، اباد او بریالي اوسئ. والسلام.